لکه روان سیند کې اوبه ودرېږي ځنې خبرې ته مې زړه ودرېږي اخوا او دې خوا دواړه یو پښتون دی ولې په خپل منځو کې نه ودرېږي زه دې د مخه بل خوا نه ګورمه لکه سړی چې په مانځه ودرېږي او چې پاک الله سره ملګری شولې بیا به د مخې ته څوک څه ودرېږي او صادقه یار دې دومره ښکلی دی چې هر یو سړی ګوته په خوله ودرېږي. سلامونه نیکې هیلې احترامات تمه ده چې تر دې دمه به روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې به مو په تن وي. په سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته زه هدایت الله دوست هرکلی او ښه راغلاست. دا د یو ځل بیا د شاعرانو د پیژندنې لړۍ پیل شوه. په دغه خپرونه کې تاسو ته نن ځوان ولسي شاعر امدادالله صادق صاحب در پیژنم. هیله ده چې په خپرونه کې د پیل نه تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. لکه شپه چې په رڼا پسې ګرځېږي زه هغې پسې اما پسې ګرځېږي زما ستا داسې مثال دی په دنیا کې لکه ړوند سړی بنا پسې ګرځېږي دا تصویر مې یاروي ما چېرته پټ کوي ماشومان دې په بالا پسې ګرځېږي ځینې خلک دی ملا ورپسې ګرځي ځینې خلک په ملا پسې ګرځېږي سر بدل کې ورکوي او مینه غواړي صادق تل داسې سودا پسې ګرځي. ښاغلی امدادالله صادق د سید اکبر زوی د خاصدار لمسی د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ حصارشهي کانکرک په سیمه کې په 1415 کال کې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. صادق صاحب د لیکلو او لوستلو څخه بې برخې پاتې شوي خو د شعر سره یې بې کچې مینې د ښو شاعرانو په کتار کې درولې. صادق د شعر او شاعرۍ سره له ماشومتوبه مینه درلوده چې تر دې مهاله یې د 100 څخه زیات شعرونه لیکلي خو کومه ټولګه یې چاپ شوې نه ده. راځئ چې د صادق صاحب څخه یو بل شعر ووایو. دیدن جام د نسکور پاتې شي سترګې مې لارې له څلور پاتې شي د پښتنې په زړه کې پاتې ارمان لکه د غوښې دیګ په اور پاتې شي چې ستا خبرو له نرمېږي غرونه څه به زما په زړه کې زور پاتې شي زړه مې غمونه کې دی پاتې داسې لکه شوتلو کې چې لور پاتې شي صادق په وسوځي سکروټه بشي که دې حالاتو له لږ نور پاتې شي. امدادالله صادق واده کړی 15 اولادونه لري د ژوند د چارو پر مخ بیولو لپاره د تیلو په پمپ کې دنده لري. د اوسنیو شاعرانو کې د پیر محمد کاروان او مطیع الله تراب شاعري خوښوي. د صادق صاحب لوی ارمان اسلام ته خدمت کول دي. مینوالو ته یې پیغام دا دی چې سره یو شی او هیواد ته خدمت وکړئ. راځئ چې د صادق صاحب په اړه نور شاعران څه وایي. ښاغلی امدادالله صادق د پښتني ټولنې له خویه خبر او حساس شاعر دی. په شعر کې ولسي رنګ له ورایه ښکاري. د خدای ورکړې وړتیا له امله د ورځني ژوند له کړو وړو ډېر په زړه پورې ترکیبونه او تشبیهات په خپلو شعرونو کې کاروي او د شعر مینوالو ته د شعر په ژبه ښکلی انځور وړاندې کوي. په ټوله کې زما په نظر د ښاغلي صادق صاحب شعرونه او د دې شاعري د مینې نه بحث کوي. د ټول ناول خو زه د سمون آنلاین ټي وي ډیره مننه کوم چې ماته یې د خپل اظهار خیال موقع راکړه او بیا ستاسو د دغه کار او زیار هم ډیره مننه او ستاینه کوم. د امدادالله صادق صاحب په حواله به زه دا عرض وکړم چې په دومره لنډ تنګ او کم وخت کې د صادق صاحب د شخصیت او فن پوره احاطه کول ناممکنه ده، ځکه چې د صادق صاحب شعر او شاعري د خپلې ژبې لپاره هلې ځلې، مشاعرې او غونډې، منډې ترړې، ادبي خدمات او بیا د صادق صاحب کردار
یا خویبوي، پښتونولي او شخصیت ډیر ګڼ اړخیز دی. شاعري روانه، ساده، خوږه او عام فهمه ده. په ډیر ساده او اسانو لفظونو کې په ډیر هنر او زړه راښکونکي انداز کې خپل پیغام په یو داسې رنګ کې وړاندې کړی دی چې د طنز او مزاح سره سره د مقصد په حواله هم د ډیر دات وړ دی. سمون آنلاین ټي وي امداد الله صادق ته د ښه ژوند هیله لري. که کوم وړاندیز او مشوره لرئ په کمنټ یا میسج کې را سره شریکه کړئ. تاسې هم کولی شئ د خپلې سیمې تکړه شاعران راوپېژنئ. دوستانو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ.